د مینا ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر د دې ساعت خبري ټولګې ته ښه راغلاست. پر ټولنیزو رسنیو د سیف افغان سولجرز هاشټګ کمپاین ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دی. د نړۍ په کچه افغانانو وروسته له هغې دغه هاشټګ لپاره کمپاین پیل کړ چې د طالبانو له لوري د هیواد مختلفو ولایتونو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د مرموزو وژنو، ځورونو او بندي کېدو راپورونه زیات شول. امریکا وايي د سوله ییزې راتلونکې لپاره د افغانانو دغه فرصت نه ضایع کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وايي چې د افغانستان د سوله ییزې راتلونکې لپاره د افغانانو ترمنځ خبرې ښه فرصت دی، خو ټینګار کوي چې د خبرو څرنګوالی باید د افغانانو له لوري وټاکل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرستي کرندیګر له افغانانو سره خبرې پیل کړي او غواړي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د مدني فعالانو، خبریالانو، میرمنو او مختلفو لورو نظریات واوري. د یادونې وړ ده چې ډیګر تېره اونۍ په ترکیه کې د افغانانو له مختلفو ډلو سره وکتل او د افغانستان د وضعیت او راتلونکي په تړاو یې د هغوی نظریات واوریدل. له بل پلوه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هم له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د مصالحې شورا له مخکیني رئیس ډاکټر عبدالله سره په جلا ټلیفوني اړیکو کې د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره د افغانانو ترمنځ د یو ملي ډیالوګ د پیل پر اړتیا ټینګار کړی و. افغانستان ته د پیسو د لیږد په اړه پلټنې سیګار وايي د بایډن دولت ستونزې جوړوي. د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د ځانګړي پلټونکي ادارې یا سیګار ویلي چې د بایډن اداره د هغو 1.1 میلیارډ امریکایي ډالرو په تړاو څېړنو کې ورسره همکاري نه کوي چې تېره یوه کال کې یې په نقد ډول افغانستان ته راستول شوي دي. د سیګار مشر جان سوبکو ویلي د خپل کار په تاریخ کې په لومړي ځل په دې نه دی بریالی شوی چې په افغانستان کې د امریکا لګښتونه وڅېړي او راپور یې خپور کړي. سوبکو زیاته کړې په ځلونو یې د امریکا له پراختیایي ادارې او خزانې وزارت د تېر یوه کال په موده کې افغانستان ته د راستول شوو پیسو په تړاو معلومات غوښتي، خو هغوی غوښتنې له پامه غورځولې دي. سوبکو وايي د امریکا خزانې وزارت ځکه د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي چې وايي افغانستان ته لیږدول کېدونکې پیسې د بشري مرستو لپاره دي او سیګار یوازې پر پراختیایي مرستو د نظارت واک لري. عمران خان وايي که پوځي حکومت اعلانېږي نو ودې شي. حکومتي وزیرانو او پی ډي ایم د مارشال لا په اړه د عمران خان پر څرګندونو انتقاد کړی دی. د پاکستان د مرکزي ائتلافي حکومت وزیرانو او د پاکستان جمهوري غورځنګ مشر د پوځي قانون یا مارشال لا نفاذ امکان په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر څرګندونو سخت انتقاد کړی دی او هغه یې غیر ذمهوارانه بللي دي. په هغه هیواد کې تر هغې وروسته د پوځي قانون په اړه بحثونه پیل شوي دي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان وویل چې د مارشال لا د نفاذ پروا نه کوي. نوموړي د اکتوبر پر 21 د حکومت ضد احتجاجي لاریون پر مهال د شخصي بول نیوز ټلویزیون له خبریال سره د لنډې مرکې پر مهال وویل د پوځي قانون له نافذېدو ویره نه لري. هغه وویل ودې لګوي، مارشال لا که لګوي نو ودې لګوي، ما په څه ویروي. د تحریک انصاف مشر بې له ثبوت د ورکولو دعوا وکړه چې په پاکستان کې چې اوس مهال څه روان دي هغه د پوځ د واکمنۍ پر وخت هم نه کېدل. دا څه کارونه چې کېږي دا د مارشال لا دي. د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په مارشال لا کې هم داسې حال نه و. فائق وايي طالبانو افغانستان د ښځو لپاره د نړۍ په تر ټولو بد ځای بدل کړی دی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق ویلي چې طالبانو د ښځو د سیستماتیک جنسیتي تجرید او له بشري حقونو د دوی په بې برخې کولو سره افغانستان د ښځو لپاره د نړۍ په تر ټولو بد ځای بدل کړی دی. فائق چهارشنبې د لړم په 11 د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو په شورا کې د خپلې وینا متن پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست ویلي چې په بد بشري وضعیت کې د صحرایي اعدامونو، خپلسرو نیونو، جبري کډه کولو، ډلهییزو سزا کولو، د سوله ییزو اعتراضونو په وړاندې د تاوتریخوالي کولو، د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي، د پخوانیو امنیتي ځواکونو په وړاندې د تاوتریخوالي، غچ اخیستنو، د نادولتي ادارو پر دفترونو د برید او د ښځو، ماشومانو او قومي لږکیو په وړاندې د ناوړه چلند په شان کړنې شاملې دي. د فائق په وینا کې راغلي چې په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونې د مخنیوي لپاره د یونما او د افغانستان لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي
څارونکي رول او راپور ورکولو بهیر باید پیاوړی شي. هند د افغانستان، بنګلادیش او پاکستان غیر مسلمانو لږکیو ته تابعیت ورکوي. د هند د کډوالۍ ادارې ویلي چې له افغانستان، بنګلادیش او پاکستان ورغلو هندو مذهبو، سیکانو، بودایانو، عیسویانو او پارسیانو ته تابعیت ورکوي. رسنیو ویلي دي چې یاد کډوال دا مهال د هند په 1955 کال د تابعیت قانون پر بنسټ د ګجرات په 2 سیمو کې پراته دي. د هند کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې د افغانستان، بنګلادیش او پاکستان پر غیر مسلمانو کډوالو غږ کړی چې که د هند تابعیت غواړي نو خپل غوښتنلیکونه دې دوی ته وسپاري. کاناډا به د یو نوي پروګرام له مخې تر 2025 پورې شاوخوا 1.5 میلیون کډوال ومني. د کاناډا دغه نوی پروګرام د کډوالۍ په برخه کې بېساری بلل شوی دی. رویټرز نن چهارشنبه د لړم پر 11 د کاناډا د کډوالو چارو د وزیر شان فریزر له قوله لیکلي چې کاناډا به تر 2025 پورې 1.5 میلیون نوي اتباع ځای پر ځای کړي. د کډوالۍ د منلو دغه پروګرام هدف هلته د کاري ځواک کمښت او له هغو کسانو سره مرسته کول دي چې د جګړې او خطر له امله له خپل هیواده د تیښتې په حال کې دي. د دې پروګرام پر بنسټ کاناډا تمه لري چې د 2023 پورې 415,000 کډوال ځای په ځای کړي. د رویټرز په وینا تر 2023 پورې به د بیا میشتېدونکو کډوالو شمیر 415,000 ته ورسیږي. په دغه راپور کې د کاناډا د کډوالو چارو د وزیر په حواله ویل شوي چې تر 2025 پورې به د منل شوو پناه غوښتونکو شمیر 500,000 ته رسیږي. د شان فریزر په وینا د کډوالۍ سږنۍ کچه به له سوداګرو سره مرسته وکړي چې هغه کارګران ومومي چې دوی ورته اړتیا لري. روسیې د اوکراین جنوب کې زرګونه خلکو ته د وتلو امر کړی. روسیې د اوکراین په جنوب کې د دنیپرو سیند په غاړه کې پراته زرګونه ولسي خلکو ته امر کړی چې ووځئ. کیف دا کار د خلکو اجباري شړل بللی دي. د راپورونو له مخې د روسیې له لوري ګمارل شوو مقاماتو 80,000 خلک د اوکراین د تهاجمي بریدونو د ویرې له کبله نورو ځایونو ته انتقال کړي دي. چارواکي وایي چې روسیه لا هم ولسي سیمې په نښه کوي او په تازه بریدونو کې د مایکولایف په ښار کې یوه ودانۍ په نښه کړې ده. تر دې مخکې د اوکراین د انرژۍ د تولید په تاسیساتو بریدونه وکړل. په خلکو برېښنا پرې شوه او ټلیفوني خدمتونه هم ټکني شول. د امریکا د متحده ایالتونو ویان نیډ پرایس د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې روسیه په 2 ورځو کې 100 میزایل توغولي دي. هغه دا بریدونه په کلکه وغندل او ویل چې دا بریدونه وحشتناک دي چې د انساني کړاوونو د زیاتولو لپاره کیږي. درنو کتونکو، د دې ساعت خبري ټولګه زموږ تر همدې ځای وه چې ستاسو په چوپړ کې مې درته وړاندې کړه. تر بیا بلې ټولګې چې په حضور کې مې حاضرېږم، تر هغې مو اجازه غواړم. خوشحاله ژوند ولرئ.